چیرې د امازون ځنګلونه له منځه لاړ شي نو څه پیښیږي؟ دا لوی ځنګل د امازون ځنګل دی. د نړۍ مختلف حیوانات او نباتات په دغه ځنګل کې پیدا کیږي. لکه څرنګه چې د ځمکې پر مخ له انسانانو څخه هیڅ شی په امان نه دی پاتې شوي، نو د امازون ځنګلونه هم له انسانانو څخه په امان نه دي. تر 19مې پیړۍ پورې انسانانو د امازون ځنګل ته نه داخلېدل، او هغه انسانان چې د امازون په ځنګل کې اوسېدل له دغه ځنګلونو څخه نه خارجېدل. کله چې د جنوبي امریکا نفوس په زیاتېدو شو او له اروپا او افریقا څخه هم دغې سیمې ته مهاجرتونه پیل شول، نو دغه خلکو د ځمکو د لاسته راوړلو لپاره د امازون د ځنګل د له منځه وړلو باندې پیل وکړ، ترڅو د زراعت لپاره نوې مځکې پیدا کړي چې د ځنګلونو دغه تخریب تر اوسه پورې هم ادامه لري. د امازون ځنګل په 9 هیوادو کې موقعیت لري. دغه هیوادونه چې اوس 2025 کال دی یو هم پرمختللی هیواد نه دی. د امازون ځنګلونه 80% د برازیل په هیواد کې موقعیت لري، 14% د پارو په هیواد کې موقعیت لري، 10% په کولمبیا کې موقعیت لري، او پاتې نورې په دغه هیوادونو کې موقعیت لري: بولیوی، اکوادور، ګویان فرانسه، ګویانا، سورینام او ونزویلا. دغه نه هیوادونه د امازون په ځنګل باندې بیخي رحم نه لري. تر نن ورځې پورې د امازون 60% ځنګلونه له منځه تللي دي. فکر مه کوئ چې 60% کم ځنګل دی. د امازون د ځنګل ټول مساحت 7 میلیونه کیلومتره مربع دی، چې له دغې څخه 1.5 کیلومتره مربع ځنګل له منځه تللی دی. دانشمندانو داسې پیش بینی کړې ده چې تر 2030 کال پورې به، یعنی تر پاتې 5 کالو پورې به د امازون ځنګل 10% له منځه لاړ شي. دغه پیښه د ځمکې د کرې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د خطر زنګ دی. اوس که چیرې د امازون ځنګلونه 100% له منځه لاړ شي نو څه واقع کیږي؟ لکه څرنګه مو چې وویل، د امازون ځنګل ټول مساحت 7 میلیون کیلومتره مربع دی، یعنی له ټولې استرالیا څخه یو څه کوچنی دی. چیرې د امازون ټول ځنګل له منځه یوسو نو باید 390 میلیارده ونې اره کړو یا یې له منځه یوسو. د دغې کار په ترسره کولو سره لومړی دا مشکل رامنځته کیږي: په ځمکه کې د کاربن دای اکساید اندازه زیاتیږي. نو په همدې خاطر د امازون ځنګل د ځمکې لپاره د سږي حیثیت لري چې په ځمکه کې اکسیجن تولیدوي. کله چې په ځمکه کې کاربن دای اکساید زیات شي نو په لومړي سر کې د اقیانوسونو په اوبو باندې منفي تاثیر کوي. دغه کاربن دای اکساید د اقیانوسونو اوبو ته داخليږي او له هغې وروسته د اقیانوسونو اوبه تیزابي کیږي. هغه حیوانات او نباتات چې په دغه اوبو کې ژوند کوي له منځه ځي. د امازون په ځنګلونو کې د نړۍ 10% حیوانات ژوند کوي. که چیرې دغه ځنګل له منځه لاړ شي نو دغه 10% حیوانات به هم منقرض شي یا له منځه لاړ شي. کارپوهان وایي که چیرې د امازون ځنګل په مکمل ډول له منځه یوسو نو 40,000 ډوله نباتات به له منځه لاړ شي، 2.5 میلیونه حشرات به له منځه لاړ شي، 1400 ډوله مرغان چې د ځمکې په بل هیڅ ځای کې نشته له منځه لاړ شي، 400 ډوله فیستانداران، 400 ډوله چنګښې به له منځه لاړ شي. د امازون په ځنګلونو کې 1.5 میلیونه انسانان اوسېږي. دغه 1.5 میلیونه انسانان به کارونو او نورو ځایونو ته مهاجر شي. د امازون د ځنګلونو خاوره هم لمده ده. که چیرې دغه ځنګل له منځه لاړ شي نو د دغه منطقې خاوره به په ښویېدو سره په بحر کې غرقه شي. نو دغه پیښه له کاربن دای اکساید څخه هم خطرناکه ده، ځکه چې د ځمکې حاصلخیزترینه مځکه به په اقیانوسونو کې په خپلو لاسونو باندې غرقه کړي. د امازون د ځنګل په له منځه تللو سره به د دغو 9 هیوادونو اقتصاد هم له منځه لاړ شي. مثلا برازیل چې د امازون د ځنګل تر ټولو لوی هیواد دی، اقتصاد په دغه ځنګلونو باندې تکیه دی. هغه هم د سیلانیانو په لحاظ، د لرګیو د صادراتو په لحاظ او که هم د زراعت په لحاظ او یا داسې نور. نو دا په داسې حال کې ده چې د امازون د ځنګل د پیسه‌داره هیواد اقتصاد هم په دغه ځنګلونو باندې تکیه دی. دا د امازون د ځنګل هغه مشکلات وو چې په دغه هیوادونو پورې تړلي وو. هغه مشکلات چې په نړۍ پورې تړلي دي موږ به تاسو ته په بل کلیپ کې وړاندې کوو. تر بیا ښې چارې.